دا دنیا دا زندان مؤمنانو لرا مسروری مغروری کافرانو لرا د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. د ژوند لار مسلمان ته پکار د دنیا د زحمت پیروي کوي د قرآن شریعت د دنیا مشقت راحت قیامت اولیات لري تل د الله اطاعت اولیات لري تل د الله اطاعت. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زما د خپرونې موضوع دا ده چې محمد رسول الله فرمایلي الدنیا او سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مسلمان دپاره بندیخانه ده او د کافر دپاره جنت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په هکله به انشاءالله ځینې معلومات زه تاسو ته وړاندې کوم. نو قدرمنو اوریدونکو د دنیا هر څیز عارضي دی، محدود دی، او هغه نعمتونه چې رب العزت یو انسان ته په آخرت کې ورکوي هغه دایمي دي. د دنیا عزت، د دنیا ذلت، د دنیا راحت، د دنیا آرام او د دنیا تکلیف دا ټول محدود دي، عارضي دي، ختمیږي. که عزت هم دی یو وخته پورې دی، که ذلت هم دی تر یو وخته پورې دی، که تکلیف او راحت هم دی هغه هم تر یو وخته پورې دی. اما د آخرت عزت، د آخرت ذلت، د آخرت آرام و راحت، د آخرت مصیبت او تکلیف دا دایمي دی، غیر محدود دی. نو رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په دنیا کې داسې اعمال وکړو زما خویندو ورونو چې ځان دپاره هغه ابدي عزت، هغه ابدي آرام، هغه ابدي راحت ځان دپاره د خپل کړو. نو اوس باید قدرمنو اوریدونکو موږ دې ته متوجه شو چې په دنیا کې څنګه ژوند تیر کړو چې زموږ د آخرت ژوند ښایسته شي، زموږ د آخرت ژوند کامیاب شي او د همیشه همیشه دپاره موږ ته عزت حاصل شي او د هغه تل لپاره چې کم ذلت دی په آخرت کې د هغه ذلت نه موږ محفوظ شو. د دې دنیا د ژوند تیرولو طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه په دې مختصر حدیث کې موږ ته بیان کړې ده چې رسول الله فرمایي الدنیا او سجن المؤمن و جنت الکافر. دا دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده، قیدخانه ده، او دا دنیا د کافر دپاره جنت دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په پوهېدو دپاره تاسې یوه خبره په ذهن کې ونیسئ او په دې باندې تاسې هم پوه شئ چې د بندیخانې دوه لوی لوی خصوصیتونه دي، دوه تنه ځانګړیتوب لري ځان. هغه چا چې په بند کې او په بندیخانې کې خصوصا د اسلام د دښمنانو په بند کې وخت تیر کړی هغوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. دا دوه خصوصیتونه هغوی ته معلوم دي. اول خصوصیت دا دی چې د بندیخانې په بندیخانه کې چې کم بندي ژوند کوي هلته د بندي هیڅ کار په خپله رضا باندې نه کیږي. یو بندي چې په یو بندیخانه کې ژوند کوي هر کار چې په هغه بندیخانه کې کیږي هغه د بندي د رضا مطابق نه وي. څوک چې په بندیخانه کې مامور دي، مشران دي، د هغو د رضا مطابق هغه کارونه سرته رسیږي. که د بندي خوراک دی، که د هغه لباس او جامې دي، دا ټول د هغه په رضا کې نه دي. که د هغه وده کیدل دي یا د هغه راپاڅېدل دي یا کم خوراک چې هلته بندي ته ورکول کیږي نو بندي په هغه باندې مجبوره ده چې هغه وخوري. بندي هلته نشي ویلی چې زه دا خوراک نه خورم، باید ماته دا خوراک راوړی شي. او چې کله بندیخانې ته ورشي هغه اصلي لباس او جامې د بندي نه ویستل کیږي، هغه د مجرمانو جامې هغه ته ورغوستل کیږي. نو هر کار هلته د بندي د رضا مطابق نه دی. نو په بندیخانه کې بندي بالکل اختیار نه لري. دا یو خصوصیت. د بندیخانې او د قیدخانې دویم خصوصیت دا دی
چې هلته یو بندي چې په بندیخانې کې ژوند کوي هیله د بندیخانې دیوالونو سره زړه نه لګوي، چې د بندي دا هیله اوسیږي او دا د هغې خواهش شي چې زه به دلته ژوند کوم. حتی که زموږ یو بندي ورور ته د عمر قید هم هلته سزا ورکړی شي چې ټول عمر به ته دلته یا د ډېرې اوږدې مودې دپاره به ته دلته ژوند کوې، یا حتی هغه باندې فیصله د اعدام وشي چې هغه ته هم یقین حاصل وي په دې باندې چې زه د بندیخانې د دیوالونو دی نشم وتلی او زما مړی به د دې کوټې نه وځي، خو بیا هم د هغه بندیخانې دیوالونو او د هغې کوټې سره زړه نه لګوي، بلکې هلته آرام بې آرامه او خفه ژوند تیروي او تل لپاره به په دې انتظار کې وي، دې ته به هیلهمن وي چې زما د ازادي پروانه به کله راځي او کله به زه د خپل کور والا سره، د خپل اهل و عیال سره، خپل ښځې سره او د خپل بچیانو سره، خپل دوستانو سره، خپل قریبانو سره به کله میلاویږم. نو د بندیخانې دوه خصوصیته شو چې د بندي هلته د هغه په رضا نه وي، او دویم خصوصیت دا دی چې بندي به هیڅ کله د بندیخانې دیوالونو او هغه ماحول سره زړه نه لګوي. خو د دې په مقابل کې د جنت هم دوه لوی خصوصیتونه دي. الله رب العزت دی موږ تاسو ټول قدرمنو اورېدونکو، زما خویندو او ورونو، موږ ته جنت نصیب کړي. رب العزت دی موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې په خپلو نیکو اعمالو باندې رب العزت په خپل فضل او کرم سره جنت ته بوځي. د جنت اول خصوصیت دا دی چې کله یو مسلمان باندې د الله فضل او رحم وشي، هغه جنت ته لاړ شي، نو هلته به د جنتي هر کار په خپله رضا باندې وي. د جنتي به هر کار په جنت کې د خپل رضا سره وي، د بل چا د رضا او د بل چا د امر تابع به نه وي جنتي. د جنتي چې څه زړه کې راځي هغه کار به کیږي، او د جنتي چې څه په زړه کې راځي هغه کار به کوي. رب العزت موږ ته په خپل کلام کې داسې فرمایلي چې وفیها ما تشتهي الانف وتلظ الاعین، څه چې غواړې هغه به خورې او څه چې غواړې هغه به څکې، څه چې غواړې هغه به اغوندې، او کله چې وغواړې په مغه وخت کې به ویده کېږې، کله چې غواړې په مغه وخت کې به ویښېږې. نه به هلته د خوراک پابندي وي په تا باندې، نه به د اغوستلو پابندي وي په تا باندې، او هیڅ قسمه پابندي به هلته په تا باندې نه وي، د خپل د رضا مطابق به چلیږي. نه به هلته د مانځه پابندي وي په تا او نه به د روژې وي، نه به د حج کولو او نه د زکات ورکولو. نو د جنت اول خصوصیت دا دی چې الله رب العزت به هلته هر کار د ستا د خپل د رضا مطابق تا ته اختیار درکوي. د جنت دویم خصوصیت دا دی چې کله یو مسلمان د الله په فضل او د الله په کرم سره جنت ته لاړ شي، نو هلته به د جنتي زړه هغه د جنت دیوالونو سره لګیږي. جنتي به تل لپاره په دې هیله کې اوسیږي چې زه به جنت کې ژوند کوم، او هیڅ کله به دا هیله هم ونه کړي چې الله رب العزت دې ما دنیا ته بوځي په خلاف د دنیا باندې. او هغه څوک چې په دنیا کې تل لپاره د الله د اوامرو نه، د الله د احکامو نه سرغړونه کړي، ژوند یې په طغیانکشي کې تیر کړی دی چې جهنم ته لاړ شي، نو هغه به د دنیا هیلهمند وي چې یا الله ما بیرته دنیا ته بوځه چې هلته نیک عمل وکړم او د ستا د عذاب نه او جهنم نه زه خلاصی ومومم. د جهنمیانو خواهش او آرزو رب العزت موږ ته په خپل کلام کې بیانوي، وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل الصالحه غیر الذي عمل. جهنمیان به په جهنم کې شور جوړ کړي، هلته به فریاد کوي چې ای الله موږ د جهنم نه راوباسه او دنیا ته هم دوباره ولیږه. او چې کله موږ دنیا ته لاړ شو نو هلته به بیا نیک عملونه کوو. رب العزت به په ځواب کې ورته ووایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، موږ تاسو ته په دنیا کې عمر درکړی و او د خپل عبادت لپاره مې استولي وی، دې لپاره چې تاسې هلته پند واخلئ، خو تاسې د طغیان او د سرکشي لاره غوره کړه. خو جنتیان به کله هم دا هیله ونه کړي چې ای الله موږ دنیا ته بیرته ولیږه چې موږ دوباره هلته د ستا په عبادت باندې د ستا په طاعت باندې مشغوله شو. هیڅ کله به جنتیان دا هیله هم ونه کړي. صرف د شهداو په باره کې دا راځي چې هغوی به دا هوا او دا هوس کوي، دا خواهش به چې الله موږ دوباره لیږه چې موږ دوباره ستا په لاره کې د خپل ځانونه نذرانه کړو، هلته د خپل سرونه ستا په لاره کې کیږدو او د شهادت مقام حاصل کړو.
او د دوی دې خواهش نه دا نه معلومیږي او د دوی د خواهش نه معلومیږي چې دوی به دنیا ته د دې دپاره راتلل نه غواړي چې د دوی زړه به جنت کې تنګ وي او د دوی زړونه به د جنت آبادي سره نه لګي بلکې جنت کې به د دوی زړه هم یعنې د جنت به د دوی زړونو کې پروت وي خو صرف د شدت د مزې د حاصلولو لپاره به دوباره دنیا ته د راتلو هیله من اوسیږي. نو قدرمنو اوریدونکو د بندیخانې او د قیدخانې دوه خصوصیتونه تاسو ته بیان شول او همدارنګه د جنت دوه خصوصیتونه تاسو ته بیان شول چې په بندیخانه کې چې کله یو بندي بند ته لاړ شي هلته هیڅ یو کار د خپل رضا سره نشي کولی. هر کار د هغه بندیخانې د عمراو او د حاکمانو د هغو تابع وي. همدارنګه هغه انسان چې هغه کلمه وایي د الله په وحدانیت باندې معتقد وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې معتقد وي او په خپل غاړه کې د محمد رسول الله د غلامي توق اچولی ایمان رایې کړي نو په دې دنیا کې د مؤمن هیڅ کار د خپلې رضا سره نشي کېدل. نو دنیا بندیخانې غوندې شوه. هغه څوک چې د الله په وحدانیت باندې اقرار لري او تل لپاره دا غواړي چې د خپل ژوند د الله د اوامرو د مطابق تیر کړي د محمد رسول الله د ارشاداتو مطابق تیر کړي نو په دې دنیا کې هیڅ کار د خپلې رضا سره نشي کېدی بلکې هر کار به د الله او د الله د پیغمبر د رضا تابع وي او د الله رب العزت او د محمد الله صلی الله علیه وسلم تابع به وي. د ده خوراک د ده څکاک د ده اغوستل د ده شکل و صورت د ده ګرځېدل راګرځېدل د ده وده کېدل د ده راپاڅېدل د ده خندا او د ده ژړا د ده واده د ده غم د ده کردار د ده گفتار او د ده رفتار دا ټول به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رب العزت د فرمان تابع وي. نو دنیا بندیخانه ده. خپل رضا باندې هیڅ کار مؤمن نشي کولی نو دنیا مؤمن دپاره بندیخانه شوه. که هغه وړوکی کار وي که لوی کار وي هغه به خپل رضا سره نشي کولی بلکې د هر کار کولو نه به وړاندې د یو مؤمن دپاره به دا لازمي وي چې د دې کار په کولو سره خو به چیرته الله او د الله پیغمبر نه ناراضه کیږي. د هر قدم اوچتولو نه وړاندې به ده ته دا سوچ کول پکار وي چې په دې قدم اوچتولو سره خو چیرته الله او د الله رسول زما نه ناراضه کیږي. دی به هغه کار کوي کوم چې الله او د الله رسول هغه ته حکم ورکړی وي او دا به هغه کار پرېږدي کوم چې الله رب العزت او محمد رسول الله د هغه نه نهي فرمایلی. نو دا دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده. هر یو کار کولو نه به وړاندې دا به نه ګوري چې زما زړه څه وایي زما خاندان څه وایي زما مور پلار څه وایي زما دوستان څه وایي زما تعلقداران څه وایي زما کلیوال څه وایي زما ماحول څه وایي بلکې دی خو به دا ګوري چې د دې کار په باره کې د الله او د الله رسول حکم څه دی. نو محمد رسول الله فرمایل چې الدنیا او سجن المؤمن دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده. لکه څنګه چې بندي په خپل بندیخانه کې هیڅ کار د خپل د رضا مطابق نشي کولی نو مؤمن هیڅ کار په دې دنیا کې خپل رضا سره نشي کولی بلکې هر کار به د الله او د الله د رضا مطابق کوي. همدارنګه دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده لکه څنګه چې یو بندي په هغه بندیخانه کې د هغه چاردیواري او د هغه دیوالونو سره زړه نه لګوي همداشان به مؤمن هم د دنیا چاردیواري سره د دنیا دیوالونو سره د دنیا ژوند سره زړه نه لګوي به او بېچینه او بې احرامه به وي چې کله به زما مرګ راځي کله به زما د ازادي پروانه راځي کله به ملک الموت راځي او زما روح به د بدن نه پرواز کوي او د الله په دربار کې به حاضریږي د محمد رسول الله زیارت به نصیب کیږي. لکه څنګه چې بندي هلته د بندیخانې دیوالونو سره زړه نه لګوي همدارنګه مؤمن به د دنیا دیوالونو سره زړه نه لګوي د دنیا سره به زړه نه لګوي نو دنیا د مسلمان دپاره بندیخانه ده. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. په دنیا کې به د مسلمان او د مؤمن هغه حال وي کوم چې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د مرګ په وخت کې دغه حال و. حضرت بلال باندې د مرګ حالت راغلی د حضرت بلال ښځه جاړي فریاد کوي او حضرت بلال رضی الله خاندي او دا وایي چې څومره د خوشبختي خبره ده څومره د مزې او د خوند خبره ده غدا نلقي محمدا صلی الله علیه وسلم واصحابه سبا ته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه اصحابو سره زما ملاقات کیږي. دنیا ژوند د مؤمن دپاره بندیخانه ده
الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي چې په دې دنیا کې د رب العزت د مطابق وچلیږو. دا د حدیث اوله جمله وه. د حدیث دویمه جمله دا وه چې و جنت الکافر، دا دنیا د کافر دپاره جنت ده، د مسلمان دپاره خو بندیخانه وه او د کافر دپاره جنت دی. د جنت خصوصیتونه ما تاسو ته بیان کړي، یعنی لکه څنګه چې په جنت کې یو مسلمان د الله په فضل او د الله په رحم باندې ژوند کوي او الله جنت ته لیږلی، هلته جنتي هر کار د خپل رضا سره کوي، په ده باندې هیڅ قسمه پابندي نشته. دغه شان دا دنیا د کافر دپاره جنت دی چې په دنیا کې د کافر هر کار د خپل رضا سره کیږي، په ده باندې هیڅ قسمه پابندي نشته تر کومه پورې چې دې کلمه ونه وایي او ایمان رانه وړي، په دې باندې څه پابندي نشته او د اسلام اقرار ونه کړي، تر هغه وخته پورې دا کافر آزاد دی. نه په ده باندې د مانځه پابندي شته، نه په ده باندې د روژې پابندي شته، او نه د حج او نه د زکات، نه د خوراک، نه د څکاک او نه د لباس، نه د نه د خوشحالي او نه د غم، هیڅ قسمه پابندي په دې باندې نشته چې په زړه کې څه شی راځي کافر به هغه کوي. په خپل رضا سره خوراک کوي، خپل رضا سره څکاک کوي، د خپل رضا مطابق لباس اچوي او د خپل رضا مطابق د خپل شکل صورت جوړوي. دې ته نه ګوري چې دا کم شکل صورت زه جوړوم آیا دا د په مقدس دین کې شته او که نشته. د قیامت په ورځ باندې هیڅ یو کافر نه دا سوال نه کېږي چې ای بنده تا ولې مونځ نه و کړی، تا ولې روژه نه ونیولې، تا ولې داسې خوراک کړی، تا ولې شپ څکلي ول، تا ولې زکات نه ورکړی، تا ولې زنا کړې وه. هغه نه به صرف دا سوال کېږي چې ای بنده تا ولې ایمان نه و راوړی. نو محمد رسول الله وفرمیل چې دا دنیا د کافر جنت دی، لکه څنګه چې د جنت د تلو نه پس د جنتي زړه په جنت سره داسې ولګي چې هیڅ کله به د وتلو زړه نه کېږي د جنت نه. نو محمد رسول الله وفرمیل چې د کافر زړه د دنیا آبادي سره به داسې لګېدلی، د دنیا مینه به داسې په زړه کې پرته وي چې د دنیا پرېښودل بالکل هغه نه خوښوي، ځکه چې هغه دا ګڼي چې کوم څه دي هغه بس صرف په دنیا کې دي، نو د دې جهان نه پس بل جهان نشته. مړه شو نو خاورې به شو، دوباره به موږ نه راژوندي کېږو. نو دا دنیا ژوند دی، څومره مزې چې کولی شي هغه وایي په دنیا کې وکړي. کفار وایي هغه به دا تمنا کوي چې ژوند کله هم ختم نشي، موږ به همدغه شان عیاشي کوو. رب العزت د هغو نظاره موږ ته داسې پیش کوي یود احدهم لو یعمر الف سنه، هر یو کافر به دا غواړي چې کاشکې زما عمر 1000 کاله وای، اما مسلمان دا نه غواړي، د مسلمان دپاره بندیخانه ده. نو قدرمنو اوریدونکو، د محمد رسول الله دا فرمان یوه آینه ده چې په دې کې هر سړی د خپلو 40 ساعتونو نظاره کولی شي چې دی د یو کافر په شان ژوند تیروي او که د یو مؤمن په شان ژوند تیروي. محمد رسول الله د مؤمن او د کافر د ژوند بنیادي او اهم فرق موږ ته بیان کړی چې د مؤمن دپاره دنیا بندیخانه او د کافر دپاره جنت. اوس چې موږ دا دعوا کوو ځان ته د محمد رسول الله او د رب العزت عاشقان وایو، موږ ته پکار دی چې په خپل ګریوانونو کې سر ښکته کړو او د خپل ژزه واخلو چې محمد رسول الله د مؤمن ژوند څه معیار بیان کړی دی او زموږ څه حال دی. نو موږ له سوچ پکار دی، موږ ته فکر، موږ ته غور پکار دی چې موږ د دنیا خپل ځان دپاره قیدخانه جوړه کړې ده او که ځان دپاره جنت جوړ کړی دی. زموږ حال خو دا دی چې زموږ پوره ژوند د محمد رسول الله د دې فرمان نه برعکس دی، چپه دی. رسول الله خو فرمایلی و چې د مؤمن هیڅ کار به په خپل رضا کېږي، بلکې هر کار به د الله او د هغه د رسول د رضا مطابق وي. خو قدرمنو اوریدونکو، زموږ هر کار د خپل رضا سره کېږي، زموږ هیڅ یو کار هم د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نشي. زموږ خوراک، زموږ څکاک، زموږ وده کېدل، زموږ پاڅېدل، زموږ خوشحالي، زموږ غم، زموږ لباس، زموږ شکل، زموږ صورت، ټول د الله رب العزت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا خلاف دي. هر کال خپل رضا سره کېږي، د هیڅ یو کار کولو نه وړاندې موږ دا فکر ونه کړ چې په دې کار کولو سره به الله او د الله پیغمبر راضي که زموږ نه ناراضه کېږي، بلکې د هر کار کولو نه وړاندې موږ په دې سوچ کې یو چې زموږ زړه څه غواړي، زموږ مور و پلار څه غواړي، زموږ اولاد څه غواړي، زما ښځه څه غواړي، زما خاندان څه غواړي، زما معاشره څه غواړي، زما کلیوال څه غواړي. نو خلاصه دا چې زموږ 40 ساعته ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان نه خلاف چلیږي. زموږ د دین کار هم زموږ د خپل رضا سره نه دی، افسوس دی. د دنیا کارونه خو پرېږده، خو د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نه دي. هغه کارونه چې موږ د دین کار ګڼو
او کوم کارونه چې موږ د الله دپاره کوو په هغه کارونو کې هم د خپله رضا مطابق موږ عمل کوو د رب العزت او د رسول الله رضا هلته بالکل موږ ګورو نه زموږ مونځ د الله دپاره کوو خو زموږ مونځ او اوداس او زموږ مونځ د سنت مطابق نه کیږي څنګه چې زموږ په زړه کې راځي همغه شان کوو موږ ځانونه خلاصوو اوداس د سنتو مطابق نه په مانځه کې خشوع او خضوع حاصلولو کوشش نه کوو بس په ظاهري طریقه باندې چې څه زړه غواړي هغه کوو الله دې په موږ باندې رحم وکړي موږ حج ته ځو خو په دې کې خپله رضا چلو حاجیان چې کله د حج نه راسي 100 کسه مخه کې ولاړ د هغو په غاړو کې ګلان ورچوي او چې کله هغوی راشي د هغوی استقبال د لویو دعوتونو مجلسونه جوړیږي او هغو ته د الحاج لقبونه ورکول کیږي اکثر خو به په دوی کې داسې وي چې د حج ارکان مې پریښي وي او دلته به راغلي او دلته به دوی ته حاجیان ویل کیږي او ځینې داسې چې په هغو باندې به دم واجب وي خو هغه به په دې خبره باندې خبر هم نه وي چې په ما باندې دم واجب دی که نه دی او اکثر داسې چې هغوی په حرامو پیسو سره حج کوي د سود او رشوت په پیسو سره حج کوي د خلکو په مال او د خلکو په وراثت باندې حج کوي حج د الله دپاره کوو خو په دې کې هم د خپل رضا مطابق موږ عمل کوو نو محمد رسول الله فرمایلی چې جنت دنیا د مؤمن دپاره بندیخانه ده او د کافر دپاره جنت دی رسول الله دا فرمومن هر کار به د الله او د الله د رسول د رضا مطابق وي خو زموږ یو کار هم د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نه دی بلکې هر کار په خپله رضا سره موږ کوو نو زموږ حال خو دا دی تن همه داغ شد پنبه کجا نه هم ټول ځان مې سوری دی نو زه به مالوچ او پنبه په کوم ځای کېږدم رب العزت دې په موږ او تاسې باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو غیر د رب العزت د رحم او د فضل نه د خلاصون لاره موږ او تاسې نه لرو زما خویندو زما ورونو خپل ژوند ته متوجه الله د څه دپاره پیدا کړي یو د دې ځواني د دې عمر او د دنیا ټوله پوښتنه به الله زموږ نه کوي پرېږدي د دنیا ژوند ډېر محدود دی د خپل د دې محدود ژوند کې د رب العزت رضا ولټوئ خپل اولادونو ته متوجه شئ د خپل هغه مسؤلیت چې تاسې په کورنۍ کې لرئ هغې ته متوجه شئ تر څو رب العزت په موږ او تاسو باندې رحم وکړي په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه دا دنیا د زندان مؤمنانو لره مسروري مغروري کافرانو لره خوشحالي د دنیا کافرانو لره دا دنیا د زندان مؤمنانو لره خوشحالي د دنیا کافرانو لره مسروري مغروري گمراهانو لره مسلمان ته پکار د دنیا د زحمت پیروي به کوي د قرآن شریعت د دنیا مشقت راحت